کونړ ولایت مرکز اسداباد ښار ته راغلي یو. نو دا ښار هم ماشاءالله تاسو ګورئ چې ډېر زیات بیروبار او ګڼه ګوڼه لري او زموږ ډېری هېوادوال دغلته په ورځپاڼه چارو مصروفه دي. اوس خو د وطني میوه د شفتالو دی، الوکاډ دی، ټکی دی، اوس خوبانۍ هم راورسېدله. دغه وطني میوې دي، اوس ښه بازار لري. خو مخکې ډېر قیمته شوي، اوس پرتلار ځان شوي دي که نه. داسې غوړي ونیسه، اوړه ونیسه، بوره ونیسه، داودي جملې دي. موبایل پوښونه یوازې خرڅوي که بل شی هم دی؟ موبایل پوښونه دي او موبایل زرینې هم دي او هر قسم موبایل پوښونه زرینې ملوي. ډېر ښه. څنګه دي ورځو کې بازارونه څنګه دي؟ بس ماشاءالله ښه دي، ګزاره کوي. خوبانۍ ده او ګوړه کښته ورته وایي. ګني او ګوړه کښته خوبانۍ. خوبانۍ خوبانۍ تاسو کښته وایي؟ کښته ننګرهار او کابل کې دا ډېر چلېږي، دلته مې نه وی راوړی. د لوی او بخونکي خدای تعالی پر سپېڅلي نامه سلامونه. جوړ په خیر، ستړي مه شئ. د همیشه بهار ډېرو درنو لیدونکو هیله من یم چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قانع الله باور د یوې نوې خپرونې سره یو ځل بیا ستاسې په درانه چوپړ کې حاضر یم. درنو لیدونکو، دا ځل تاسو لپاره د خپرونو په دوام سره کونړ ولایت مرکز اسداباد ښار ته راغلي یو او وموغوښتل تر څو تاسو لپاره یوه ښکلې او په زړه پورې خپرونه د دغې ښکلي ښار څخه ولرو. دلته به له اوسېدونکو سره او هغوی چې دلته ورځنی ژوند مخې ته به یې تر څنګ پلور او پیر کوي هغوی سره خبرې اترې ولرو چې ژوند یې تر څنګ کار روزګار څه ډول روان دی. نو دا ښار هم ماشاءالله تاسو ګورئ چې ډېر زیات بیروبار او ګڼه ګوڼه لري او زموږ ډېری هېوادوال دغلته په ورځپاڼه چارو مصروفه دي. نو هیله من یم چې موږ سره دغه ښکلې خپرونه د پیل څخه تر پایه پورې وګورئ او پوره خوند ترې واخلئ. دغه نو هغه مرکزي چوک دی چې اسداباد ښار هغه مرکزي نقطه ده چې دې څخه بیا ګڼ شمېر نورو ولسوالیو ته هم موټر له دغه ځای څخه ځي. نو هیله من یم چې تر پایه راسره پاتې شئ او دغه ښکلې خپرونه راسره یو ځل بیا تر پایه پورې وګورئ.
سلامونه وروره ستړی مه شئ جوړ په خیر خیر صحتمند انشاءالله قراري ده خیر الله فضل خاص خیر غوړ شپې ورځې ښې دي امن امان الله فضل ډېره مننه نوم دې راته واخله نوم مې هارون رشید دی هارون رشید څنګه یې خیر الله فضل ژوند دې ښه روان دی امن امان دوکانداري ښه ده خیر الحمدلله ساتم تیر دی دا ډېر شکر دی ټوله کې څومره وخت کېږي دلته دوکانداري کوي دي یاره زما مرکز چوک کې خو داسې یو چې دغه 18 کاله به کېږي 18 شل کاله 18 شل یعنې دغه شان به وي ها یعنی یا به 18 یا به 19 همداسې به یو تا مې حساب غلط شوی بس یو همدغه ترمنځ به یو څنګه دی اوس دې ورځو کې څه ډېر خرڅېږي بس اوس خو د وطني میوه ده شفتالو دی الوکاډ دی ټکی دی اوس خو بهانه هم راورسېدله دغه وطني میوې دي اوس ښه بازار لري اوس ښه ډېر ښه په ټوله کې د کونړ کومه میوه پکې ډېره خرڅېږي چې خپله کونړ کې پیدا کېږي خو د شفتالو ډېر باب دی یو خو ارزانه دی غریب سړی هم کولی چې سرسیا ولري او واخلي لکه من څو ورځې ده څنګه من څو ورځې من حساب راځي دغه 300 روپۍ 250 روپۍ همدغه شان دلته د من خبر ده که دړۍ خبره ده دلته د من حساب ورکوي من حساب دی ځکه دلته خو ځینو ولسوالیو کې چې دی به دړۍ که نه 5 کیلو یې وایي یو دړۍ حساب دی دړۍ چې 5 کیلو د یو من حساب دی 7 کیلو تاسو 7 کیلو خرڅوئ 7 کیلو 7 کیلو څو 7 کیلو 250 300 روپۍ همدغه شان مختلف ریټونه په ټوله کې څه کله حاصلات ښه دي دلته کونړ کې یاره الحمدلله پروس کال مثال د شفتالانو یو باغ شوی او څه کال لس شوي لکه ډېر شوي اکثره مشتریان دلته په کومو ورځو کې ډېر وي بس همدغه سیزن دی بس دغه ډېر لنډ سیزن وي یوه میاشت یوه نیم میاشت سیزن وي بس دغه وخت ځای دی ها ستاسو مشتریان اکثره په کومو ورځو کې دلته ډېر دي چې مثلا سودا مې ښې کېږي بس د هر شي مختلفه سیزن وي سیزن بیا د اوړي تر بیا په دې باندې ښه کېږي او سوداګانې ارزانه وي غریب سړی هم کولی شي چې لاسرسی ولري واخلي نو بیا مشتریان زیات دلته خو زمونږ ماشاءالله ډېری هېوادوال نورستان ته ځي دې ځای نه که نه خلک ځان سره حتما یو شي وړي که نه دې ځای نه بالکل او بس میوې واخلي نو شفتالان ځان سره وړي نور الوکاډ شاید د نورستان خپل هم ولري شفتالان دې نه ځان سره خامخا وړي ډېره مننه خوشحاله اوسئ وروسته پیغام که څه لرئ هېوادوالو ته مهرباني بس پیغام خو بس دغه پیغام دی روجانه چې زه دکاندار په صفت باندې دغه سودا راوړم ارزانه یې راوړم بېرته موږ خپل هېوادوال ته وګورو صبا غربت بیخي زیات دی د ټولو هېوادوالو خصوصا د دکاندارانو څخه مهیره ده چې غریبانانو باندې ټولو باندې لاسنیوی وکړي او هغو ته که نور هد اقل غوړه دغې اوس نه کړي دغه میوه خو ته ارزانه ورکړي تر څو میوې نه مړه شي. همدې هیله ډېره مننه خوشحاله او سلامت اوسئ لیدونکو راسره پاتې شئ ډېر استقبال ته نورو وطنوالو سره خبرې اترې وکړو هغوی هم دلته ده سلامونه وروره ستړی مه شئ اجازه ده چې خبرې وکړو صحت ښه دی انشاءالله الله دې عزت درکړي عزت شپې ورځې ښې دي ګل اوسي کامیاب اوسي څنګه ستړی غوندې یې نو بس ستړي به نه وي دغسې وختونه دي سیستم دی بس څنګه دی دکانداري څنګه روانه ده الحمدلله بس ښه ده بس ګزاره کوي کلچې ډېرې خرڅوي کمې ښه ده بس هغه د چا خبره ژوند پرې روان دی ژوند پرې روان دی څومره وخت کېږي دکانداري کې دلته دې ساحه کې زما هلته 2-3 کاله کېږي 2-3 کاله روزګار ښه دی بس شکر ستاسو دعاګانې ښه ده بس ګزاره کوي څه ډېر دی هم نه خو دلته خو ماشاءالله ګرمي هم ښه ده ګزاره کوي نشته دلته ګرمي شته دی بس ګزاره حال یې ده څه ډېره ننګرهار نه لږ کمه ده که نه ډېره کمه ده ننګرهار نه خو ډېره کونړ ماشاءالله ډېره متعدله هوا ده ډېره برابره او ښه ده انشاءالله دا کلچې کیلو څو روپۍ راځي دا کیلو موږ ورکوو 160 روپۍ 110 روپۍ راځي یا 95-90 روپو پورې راځي نو دغسې 10-15 روپۍ پکې زمونږ خیر وي داسې ډېر دغه پکې نه وي یو ورځ به داسې یو 100 کیلو دېرش خرڅېږي نو دغو نه خو نه خرڅېږي د 10 پورې 8 پورې دغسې ورځ تر ورځې خبره ده که نه ورځ تر ورځې د بازار خبره ده تاسو لپاره کومې ورځ ډېرې ښې زمونږ دپاره داسې بس کله سهشنبه او کله چهارشنبه داسې ورځې مثال چې یوه نیمه ورځ هوا یخه شي ښایي بس خلک راځي وړي نو کله بس د بازار خراب وي د دنیا الله رواني بازار چې د خاص روح نه لري که نه بس خاص مزه نشته د مخکینو په شان خوندي نشته ډېره مننه کوم روسیه پیغام دی هېوادوالو ته ځوانانو ته مهرباني الله دې ګل وسي ډېره مننه خیر اوسئ راته پاتې شئ د بل ورور سره خبرې اترې ولرو سلامونه ځوانه سړی مه شي جوړ په خیر صحت دې ښه ده انشاءالله داسې راشه وروره څنګه یې شکر ده خدای تاسو صحتونه دې ښه دي برابر یې شکر ده شپې ورځې ښې دي شکر ده الحمدلله څنګه یې دکاندارۍ سره شکر ده گزاره کیږي د څه شي شربت خرڅوي دا خوبانه ده او ګوړه کښته وته وایي ګنی او ګوړه کښته خوبانه
خوبانۍ خوبانۍ تاسو کشته وایي کیسه ننګرهار او کابل کې ډېر چلېږي ته مې نه راوړل رابطه کېږي تاسو ورته خوبانۍ وایي هم ته خوبانه دا نوم ورته څنګه اخلي څوک ته زردالو وایي څوک ته خوبانه وایي د ننګرهار خلک چې دا ورته اکثر کښته وایي که نه کښتې شربت کښتې شربت دلته څوک نه پېژني مې راوړل رابطه کېږي تم تازه راغلی اوس هم تازه مخکې کابل کې وي ننګرهار کې وي هلته نه همدا شیخ څه و هلته کوم ځای کې مرکز و بیسورو پل سره دلته څنګه دی سوداوي کېږي که نه کېږي دلته هم شکر دی ګزاره کوي د خلکو سره نه وي خاص نه پېژني هو چې راشي ته بوسونه ډېر کوي چیرې اوس سره اشنا شوي دی چې کله اوس کې بیا به راځي نو چې اوس کې بیا دوباره بیا بوتل یې ډکوي کور ته مو سره یوسي د ګیلاس څو راځي دا ګیلاس 10 روپۍ خرڅ ګیلاس 10 روپۍ 10 روپۍ داسې د ورځې به څومره وباسي دا کښته کله 2.5 وشي کله 2 وشي 2.5 ماشاءالله بیا ښه دي نو هو شکر دی ګزاره کوي او بل به دومره خاص مینوال نه لري که نه نه ګوډه نه هغه مینوال نه لري دا مینوال ننګرهار او کابل کې ډېر سخت لري د شربت دلته مې رابطه کېږي نه مې راوړی او دلته خو یو کاربل هم ښه دی که نه چې عوام لږ معتدله ده ګرمي ډېره نشته که نه دا چې وروسته چې بیا ګرمي کېږي بیا زیات وځي دا شی بیا زیات بیا ډېر وځي ډېره مننه خوشحاله اوسئ سلامت اوسئ صرف پیغام د نورو ځوانانو ته هېوادوالو ته بس الله دې ټول لري چې په هر ځای کې ژوندي دي او ښاد آباد اوسي تل امین ډېره مننه خوشحاله اوسئ خدمت شربت د باندې نه خیر اوسئ مننه تاسو څنګه یې سړی مشي جوړ په خیر صحت دې ښه دی برابري شکر دی خپله څنګه یې خیر و خیر شربت دې وڅښو که نه شربت مو څښو ځان ذایقه ښه ده ښه ده نوم دې راته واخله نوم مې عصمت الله دی عصمت الله دلته په کومو کارونو مصروفه یې ته زه خپله چې دی د تعلیم کوم عمرا خان علي لیسه کې زده کوونکی ماشاءالله لنګوټه خو دې ویلې ده له خیره هو دا خو سنت طریقه ده باید هر مسلمان معنوي ده مکتب کې جوړونه جبري شوې ده هو مکتب جبري دي نه ټولې وایي که بس تا وهلې ده ټولې وایي ماشاءالله څومره ښایسته سره ښکاري دا خو سنت طریقه ده چا څخه ښایسته څوم صنف کې لسم صنف لسم صنف کې کال ته به له خیره ځي ولسم ته نو انشاءالله امادګي نیولې ورته امادګي څه ناڅه نیولې څه ناڅه او څه غواړې په راتلونکي کې له خیر کوم ښوونځی به وایي کمپیوټر ساینس مې انتخاب کړی کمپیوټر ساینس زه الله دې وکړي چې بریالی شي خوشحاله اوسئ که کوم پیغام لرې ځوانانو ته نورو زده کوونکو ته مهرباني نور زده کوونکو څخه زموږ دا غوښتنه چې خوښو کې بعضې نشیان دې شیانو ځان نه وساتي تعلیم ته لاړ شي درسونه ووایي خپل تعلیم ته مخه وکړي غریبي وکړي د فالتو شیانو لاس واخلي همدې هیله ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ تاسو ستړی مشي وعلیکم السلام تاسو ستړي مشي ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ ته ښه انشاءالله صحت دې ښه ده خیر وخیر تاسو ښه یاست ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ نوم دې راته واخله سهیل یم د کونړ ولایت مرکز اسداباد اوسېدونکی سهیل جان څنګه یې خیر وخیر تاسو ښه یاست دکانداري سره څنګه یې بس ماشاءالله دکانداري ښه روانه ده موبایل پوښونه یوازې خرڅوي که بل شی هم دی موبایل پوښونه دي او موبایل زرینې زرین هم دي او هر قسم موبایل پوښونه زرینې ملوي ډېر ښه څنګه دي ورځو کې بازارونه څنګه دي بس ماشاءالله ښه دي ګزاره کوي ورځ پړه کېږي ښه ډېر شکر دی ټوله کې څومره وخت کېږي دغې راسته کې چې دکانداري کوي او بیا دې برخه کې بس شپږ اووه کاله کېږي شپږ اووه کاله او بالکل همدغه پوښونه او زریګانې او پوښونه او زریګانې خرڅوم چې مزدوري پاتې کېږي که نه یو پوښ که نه والله په پاتې کېږي په یو پوښ کې 10 20 30 پاتې کېږي بل پاتې
بعض دکانداران پکې په نسبت مکمل ګټي. خو ځکه هغه باندې کرایه ډېره وي، دکان کرایه برق وي، موږ باندې کرایه لږه ده، برق نشته دی او هغې ته دا مالیه ورکوي، موږ باندې مالیه هم اوس خو ماشاءالله دغه پوښونه چې د ورځ تر بلې سخت ډېرېږي که نه، ځکه موبایل ماډلونه چې د ورځ تر بلې ډېر زیات راوځي که نه، چا دکان ته ځي بس او بالکل بد حال یې پکې. افغانستان نفوس ماشاءالله زیات شوی دی او کور کې خلک موبایل ته استفاده ورکوي، موبایل هم ډېر زیات شوي دی، هر یو کس غواړي چې ماشوم اوس موبایل ته لاسرسی لري، نو پوښتنه هم ډېر وځي. دې ورځو کې چې دا کومې ډېر خرڅېږي دا پوښونه کوم کمپنیو؟ سامسنګ او اوپو او ویوو موبایل ډېر وځي، اوس د ریډمي هم عام شوي دي او د کمزوري ماډل پکې راوتي دي، خلک هغه ډېر ارزانه دي، ریډمي او انفینکس. مکتب د لوست دی که نه؟ او مکتب مې لوستی 12 فارغ شوی یم. ډېر ښه، خوشحاله اوسه چې موږ سره مرکه وکړه. څه پیغام دی نور ځوانانو ته مهرباني؟ بس پیغام مې دا دی ټولو ځوانانو ته چې تعلیم وکړئ او ښه آینده به ولرئ انشاءالله. انشاءالله ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. لیدونکو را سره پاتې شئ. سلام علیکم وروڼه ښه یې؟ صحت دې ښه دی انشاءالله؟ په خیر یې؟ ژوند ښه تېرېږي؟ ډېره مننه. نوم دې راته واخله. نوررحمان نوم یې. نوررحمان، بله څنګه یې؟ خیر دی. لکه چې ګرمۍ ویلې نن والا څه وکړو، ستړی یې؟ نن څنګه و مشتریان دی؟ ښه دي، ګزاره کوي خو مزه یې نشته، نشته؟ بازارونه خراب. نه لکه نن د اسلاف کوي تر اوسه پورې که نه؟ هو ښه دی، ګزاره هم کوي. همدا تر خرڅوي ګوتمې؟ او همداسې. کوم ماډلات تر اوس ښه وځي د اوړي موسم سره؟ نو بس وړي موسم کې اکثره دا لیکس او حیا دا د خولي ضد دی، دا په خاطر باندې لیکس او حیا پاکستاني دي دا؟ ښه. څومره وخت کې دغه کاروبار کوي ته؟ دا خو تقریبا دا یو کال کې. یو کال کېږي. یوه تر دې که نه ډېر زیات مشهوره دي که نه، قیمت هم تا سره شته هغه عود په نامه چې دي؟ او عود هم شته. هغه څو راځي؟ نو هغې کې مختلف دي، اول جنس هم لري، دویم هم لري، دریم هم لري. دلته خو اول جنس هغه ډېر جګ دي، زیات یې څوک یې نشي اخیستلی، غیر څوک غټه وظیفه ونه لري، ریډ لږ جګ دي. یعنې چې کله څوک وغواړي بیا تاسو راوړئ خپله؟ خپل یا لکه بیا چې دلته ګرځوئ پوه شو سخت دي که نه، لکه څوک ناخسته خو داسې د خلکو د پیسو نه زیات استفاده نه کوي، زیات خلک غواړي چې پیسې کم مصرف شي، ډېره مننه. کمزوري نه استفاده کوي. خوشحاله اوسئ چې موږ سره مرکه وکړه. که څه پیغام لرئ ځوانانو ته مهرباني؟ بس ځوانانو ته همدا پیغام دی چې خپل تعلیم وکړي، تعلیم ته پرمختګ وکړي، ځکه زموږ وطن باید د نورو وطنونو سره سیال شي. هغه چې کېږي هغه یوازې د تعلیم له لارې نه کېږي. همدې هیله. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ښه پیغام دې ورکړي. لیدونکو را سره پاتې شئ. دلته بله نور وروڼو سره خبرې اترې ولرو، هغوی هم دلته دوکانداري کوي ماشاءالله. کاکا سلامونه، سړی مه شئ. اجازه له خبرې وکړو. څنګه یې؟ صحت مبارک دی؟ ښه دی؟ ژوند ښه روان دی؟ دوکاندارۍ سره هم ښه یې؟ گزاره کوو. نن څنګه و مشتریان ورځ پیل څنګه کړی و؟ ولا گزاره کوو خو بازار مزه نشته. نشته دی؟ پرون جمعه تېره شوې که نه، ځکه نن ورځ ساړه ده. نه هغه خبره ده، نو خلک دا لونه او دا دغه کوي که نه، ذمهداري ده. ټول خلک لالان دي که بازار سور نشته، شړ دی. ستاسو بازارونه اکثر کوم ورځ کې ډېر ښه وي؟ زموږ بازارونه ورا جمعې کې گزاره کوي. جمعې کې؟ جمعې کې. دا جرابو کار کوي، کالی هم کار کوي؟ همدغه دوه کار کوو. ښه. اوس خو اوړی دلته بنده شامل کم خرڅېږي که نه؟ بس الحمدلله گزاره کوي. پردي ډاړې نه بې خلاص وي. بس شکر دی. ټوله کې څومره وخت کېږي دا کاروبار کوي ته؟ غالبا 15 کاله خوښه. 15 کاله. ژوند پکې انشاءالله روان دی؟ الحمدلله ښه صحیح. نور خو څه پیغام نه لري هېوادوالو ته؟ نه هېڅ پیغام نشته. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.
سلامونه ورور ستړی مشي جوړ تازه صحت دې ښه دی الحمدلله قراري ده ان شاء الله شکر استاذ دعا څنګه یې شکر دی بس دکانداري سره سال دی الحمدلله ډېره مننه نوم دې راته واخله فرمان جانه څنګه یې استاذ دعا بیا ګرمۍ موسم سره ښه یې ګرمي خو له ډېره ده ډېره ده او ډېره ده نن خو ګزاره کوي دلته مړه بس والله موږ ته ډېره ښکاري بیا ننګرهار ګرمۍ چې وګوري که نه بیا به خپله ووایي چې کونړ صحیح دی او ننګرهار دغه باندې حساب باندې دلته ټمه ده کونړ حساب باندې څومره وخت کېږي دکانداري کوي دې برخه کې یاره یو کال کېږي تقریبا یو کال څنګه دي مشتریان دي بس ښه دي تله ډېرې تله لدي څه ډېر خرڅوي تاسو سره بس ټیبلې دي موشچې دي امپیتریانې دي مختلف کیبلونه اصلي دي که بدل دي اصلي هم شته دی دیسي هم شته دی هر قسم شته دی او دې تر څنګ نور شي خرڅوي ډېره بس همدغه سودا ده ټوله داسې نور یو ښه کیبل څو باندې تاسو خرڅوئ دې وخت کې ښه ټیبل دغه 80 روپۍ 100 روپۍ 80 روپۍ 100 روپۍ او او تاسو څو باندې راځي من ته 80 روپۍ 50 روپۍ 40 یعنې یو کې داسې لاس شل 150 پورې تاسو پاتې کېږي دا د نفر ته نورو بعضو نه ډېره نه بعضو نه لږ نه لکه تاسو نفر څنګه پېژنئ چې غواړي بیا هغه نه ډېره اخلئ بس چې غواړي هغه نه ډېره که داسې یو کس یې که نه چې هغه ښه پیسهداره مې خو کېدای شي هغه ظاهري څېره یې چې ده که نه د غریبانو وي تاسو بیا پېژندی شي هغه کس بیا راځي هغه خوی خاصیت نه پته لګي بس نه کوي دغونه چې ریټ ورته ووایي ډایرکټ درته پیدا وایي ښه شی راکړه پیسې واله خلاص او بس ښه شی راکړه پیسې واله خلاص دکانداري هم د هفتې په جریان کې که نه کومو ورځو کې ډېره ښایي چې سودا به کې ښایي دغه شنبه او پنجشنبه ښایي خلک کورونو ته ځي او دفترونو ته راځي مثلا کور ته چې ځي ویسي برق ویسي داسې بل چارجر چې شی ویسي صحیح ده شنبه خلک راځي وروره دفتر ته ځي صحیح ده چې شی واخلي دې ورځو کې بیا ډېره ښه جمعې په ورځ هم ښایي خلک چنارو ته ځي امپیتریانې میمریچاړو شی نه دې تر څنګه مکتب هم وایي که نه مکتب وایم ماسپښین د خوا نه نه سهار نه ځم نن تللی وم دغه دویم ساعت کې راووتم تښتېدلی خو مه نه یې نه تښتېدل پکې نشته اکثره زده کوونکي چې دی که نه تر 9 پورې 10 پورې چې دی مکتب کې بیا تښتي بېرته نه تفریح خو نه او دلته هم تره دی پوه شو د هغه د څارنې لاندې دی سرمالي هم تر ځای استاد دی استاد نه دلته دې دوکان کې دی ګوري دی بیا هم او جوړي بیا هم چې وختي راشي په کارېږي او بس اوس دا غرپې ختمې سره کاټوي همدې وجه ته وختي راغلم ډېره مننه خوشحاله اوسئ کوم شعر لغونه لرئ چې موږ ته ووایي نه خیر یاره شعر را سره نشته جالبه خوږه خاطره یاره هېڅ هم نشته بس ځوانانو نه مې دا تمه ده چې همت وکړي همدې ډېره مننه خوشحاله او سلامت اوسئ خدمت خو نشته ډېره مننه دلته به لاړ شه مخکې که نه ولاړ یم سره دلته به له یو بل ور سره خبرې اترې ولرو سلامونه وروره وعلیکم السلام سړی مه شي خیر ویسي صحت دې ښه دی شکر بخیر قراري ده انشاءالله څنګه دکاندارۍ سره شکر الحمدلله ماشاءالله دکان خو ښه غټ دی ښه ماشاءالله هر شی پکې ښه پرېمانه دی صحیح څومره وخت کېږي دې برخه کې دکانداري کوي ته یو کال همدا پوښونه خرڅوي او دا امپیتریانې څنګه دی سره ژوند روان دی روزګار کېږي که نه الحمدلله بس ښه دی خدای شکر ښه ډېر ښه دې ورځو کې څه ډېر خرڅېږي تاسو سره بس هر شی خرڅېږي لکه کله کې واضح کې پوښونه دي امپیتریانې دي پوښونه دي هر شی داسې دی چې یو شی نه شو کولی هر شی خرڅېږي او تاسو دا کوم مسایل راوړئ که نه مثلا پوښونه ته څنګه دا نور شیان تاسو کوم نه ترلاسه کوئ دا دلته نمایندګي شته د جلالاباد نه خلک راځي دا خو اکثره چې دا فکر کوم بیا کابل هم زیات راځي که نه ځکه اصلي مرکز خو هلته دی کابل نه جلالاباد نه راځي خلک راځي همغسې بس ګرمۍ سره هم جوړې بس پکې هم نه کولی بس ګزاره نه پوهېږي ګرمۍ ته ډېره مننه خوشحاله اوسئ وروسته پیغام که څه لرئ هېوادوالو ته ځوانانو ته مهرباني بس دا پیغام دی چې نشو تماشونه دې تېر شي خپل کار دی په همدې هیله ډېره مننه خوشحاله اوسئ
اسداباد ښار کې یو او راغلي یو د خوراکي فروشۍ راستې ته دلته ټول دغه خوراکي مواد کوم چې لومړني ضرورتونه دي خرڅېږي دا به ورور سره خبرې وکړو. السلام علیکم سړی مشر وروره. سلام ستړی مشي بخیر راغلی. جوړ تازه صحت دې ښه دی؟ شکر دی تاسو ښایسته قلر ورځ بخیر دي الحمدلله شکر حلاره قلر ده همدارۍ الحمدلله سره ښه شکر دی ښه نوم دې راته واخله. اسراء الله وفادار مې نوم دی اسراء الله وفادار و وفادار څنګه یې؟ شکر دی الحمدلله تاسو ښایسته همداسې وفادار هم یې که نه ولې نه سودا کې وفادار خلک غولوي که نه؟ نه خلک به ولې غولم لکه تخلص ولې ماشاءالله ډېر ښه تخلص دی وفادار په دې هیله چې ټول سره وفا مو کې به ولې نه وفا کوو خلکو سره څنګه دي دې وخت کې بازارونه څنګه دي ورځو کې؟ بازارونه ښه دي بد نه دي ګزاره کوي گزاره کوي څه ډېر خراب نه دي خو زه بیا هم یو څه ناڅه کېږي. څومره وخت کېږي دغه راسته کې چې د دوکانداري کې د خوراکي برخه کې؟ دا تقریبا ډېر وخت کېږي تقریبا دغه 25 کاله 26 کاله کېږي 25 کاله همدغه خوراکي فروشي ده ټوله؟ دا خوراک فروشي ده بله. کوم اجناس دې ورځو کې قیمته شوي کوم ارزانه شوي دي خلک وضاحت ورکړي تر څو هېوادوال خبر شي. ولا اجناس خو مخکې ډېر قیمته شوي اوس پرتله ارزانه شوي دي که نه داسې غوړي ونیسه اوړه ونیسه بوره ونیسه داودي جمرې دي نو مخکې ډېر جګ اوس ارزانه شوي دي. دا خو مرکز هم دی ماشاءالله مشتریان مو زیات دي که نه؟ او ماشاءالله مشتریان ښه زیات دي. تاسو ته د کومو ولسوالیو خلک ډېر راځي؟ موږ ته د نورستان ولایت هم خلک هم راځي د شیګل ولسوالۍ خلک هم راځي د اسمار ولسوالۍ هم راځي هغه د نورې ولسوالۍ دي همدغه هم راځي. مصروفیت کې خوشحاله یې؟ او شکر دی خوشحاله یم. څو نفره کار کوي دکان کې؟ نفر 2 نفر کار کوي. 2 نفره کار کوي. ډېره مننه خوشحاله اوسئ که کوم وروستی پیغام لرئ هېوادوالو ته مهرباني. مننه پیغام مې دا دی هېوادوالو ته چې د بدو لارو نه د بدو دغه نه دي کارونه دي تیر شي را دي شي وطن کې دي وطن کې دي پاتې شي بل وطن ته دې نه ځي او په خپل وطن کې دې کار شروع کړي خپل وطن ته دې ملا وتړي. همدې هیله ډېره زیاته مننه چې راغی موږ ته مو وخت نو ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو تاسو هم له موږ سره دغه خپرونه د پیل څخه تر پایه پورې ولیده دغه ونو کونړ ولایت مرکز اسداباد ښار ماشاءالله د هېوادوالو خبرې هم تاسو واورېدې د ښار ښکلاوې او انځورونه هم تاسو ولیدل چې دلته هم ماشاءالله بیروبار زیات دی او زموږ ډېری وطنوال دغلته په روزمره چارو او بوختیا او مصروفه دي. نو هیله من یم چې دغه خپرونه ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. تر یوې بلې خپرونې پورې چې زه بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم ما ته اجازه راکړئ تر بیا له ښې چارې لوی الله مو مل شه.